नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मन قاتل تحت رايه عميه څوک چې د وړاندې جنډې لاندې وجنګېدلو. ړنده جنډه هغه جنډې ته ویل کېږي کومه جنډه چې د قوم پرستۍ جنډه وي، د کوم چې اسلامي مقصد نه وي. یو جنډه پورته شي سړی پورته کړي وایي چې دا د نشنالیزم دی، دا د پښتنو، موږ د پښتنو حقوق غواړو، دا د پښتنو جنډه ده، راځئ د دې لاندې. لکه نشنالیان دي، نشنالیزم د پښتو په نامه باندې په افغانستان کې افغان ملتیان دي، یو پنجابیان کې د پنجابي تنظیم جوړ کړی وي، هغه خلکو ته وایي چې راځئ ته دې جنډه لاندې راشئ چې موږ ستاسو حقوق د خلکو نه غواړو. نبي علیه السلام فرمایي چې که د دې جنډې لاندې څوک راغلل په دې نامه باندې چې د پښتنو آواز وکړو دی ورغوی، او بیا چا د پرسیبانو آواز وکړو دی ورغوی، د هغې نه وروسته ته دې لاندې یدعو الی عصبیت، خلک عصبیت جاهلیت ته رابولي چې پښتانو راځئ دې طرف ته راځئ، راځئ دې طرف ته خپل حقوق واخلئ. د پښتون په نوم باندې حقوق غواړي، پنجابی د پنجابي په نوم باندې حقوق غواړي، افغاني د افغاني په نوم باندې حقوق وغواړي، او خلک هم ورته راغواړي یغضب لعصبیت. او بیا په دې باندې غوسه کېږي هم که چېرته بمباري وشوه، دا نه وایي چې زما مسلمان یې مړ کړو، زما مسلمان یې په شهادت باندې ورسولو، پښتون یې مړ کړو، پنجابی یې مړ کړو، افغانی یې مړ کړو، پاکستانی یې مړ کړو، دغسې نارې وهي. نبي علیه السلام فرمایي که په دغه لیار کې مړ شو فقتلته جاهلیه، نو د دې انسان مرګ د مردارتوب دی، د اسلام په مرګ باندې د انسان نه مړ کېږي. وروسته د هغې نه ورونه به اخرنی د نبي علیه السلام یو بل حدیث وایي، حارث اشعري رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبي علیه السلام فرمایلی دي ومن ادعا دعوه الجاهلیه، چا چې څیره وکوله، ناره یې ووهله د جاهلیت د قوم پرستۍ ناره یې ووهله، فانه من جث جهنم، نو دا سړی په حقیقت کې د جهنم د لاشونو نه یو لاش دی. که څوک جهنمي غواړي چې وی ګوري په دې دنیا کې، هغه کس طرف ته دی وګوري کوم کس چې د قوم پرستۍ خبرې کوي، کوم خلک چې قوم پرستۍ طرف ته خلک رابولي. نو یو صحابي پورته شو وقام رجل، یو کس پورته شو د صحابه کرامو نه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وان صلی وصام، که دغه قوم پرستۍ خبرې چې کوي، د قوم خبرې چې کوي، د قوم پرست انسان که مونځ کوي او روژه نیسي، بیا به هم د جهنم د لاشونو نه، د جهنم د جسدونو نه یو جسد وي. نبي علیه السلام وفرمایل وان صلی وصام، اگر که روژه نیسي، اگر که مونځ کوي، خو چې د قوم پرستۍ خبرې کوي، قومیت کوي، دا جهنمي دی. بیا وروسته د هغې نه نبي علیه السلام وفرمایل